د موی په شروعات کې موږ یو ټرک ډرایور وینو چې په ګاډي باندې هیرن ووهي او هغه وایي که دا هیرن مړ شوه نو په روډ باندې پرېږدي او لاړ شي ترې. خو لږ ساعت بعد دا هیرن په دوباره بیا راپاڅېږي او د سترګو کلر خو هم چینج شوی. اصل کې دلته د زومبي وایرس خور شوی وي او دا هیرن د زومبي وایرس نه امپیکټ دي او دا اوس بالکل نارمل نه ښکارېده. بیا سین بدل شي او موږ ته یو بینک ښیي چې پای کې یو کس د هغه نوم یې شیو. دی اصل کې د بینک فنډ منیجر او دی اکثر په خپل کار کې ډېر زیات مصروف وي چې په دې وجه دی خپل کور له بیخي ټایم نه ورکوي. د دې د وجې د نه خپلې ښځې طلاق اغوستی وي. د دې شیو یو لور خو هم وي. دې ښځې ورته رنګ کړی چې دا لور د تا نه بوزم ته د دې خیال نشي ساتلی. د شیو د لور نوم وي سوزن خو نن د هغې برډ وي خو چې شیو کور ته راشي نو هغه وویني چې هغه چا سره په موبایل باندې خبرې کوي. شیو دا اګنور کړي او هغه راپاسي او هغې له یو برډ ګفټ ورکړي. هغه چې هغه ګفټ کولاو کړي نو هغه وویني چې دا ګفټ خو دې له بل کالم پلار ورکړی و. دې دا ګفټ بالکل خوښ نشي او دا پلار ته ووایي چې زه مور سره ملاوېدل غواړم او ما مور له بوزه. چې سبا شي نو شیف ځان سره دا لور په ګاډي کې کېنولي او د مور خواله بوزي. خو اچانک د له مخامخ فایر بریګیډ راشي او دی ویریږي. دی هر څه اګنور کړي او بیا هم سټیشن ته لاړ شي او سټیشن کې ټرین ته وخیږي او ښځې ته رنګ وکړي چې موږ در روانې او سوزن هم ما سره ده. دلته د ټرین کنډکټر خیال نه او د ټرین ته یو کس وروخیږي چې هغه انفیکټډ وي. دا کنډکټر د کپټن ته اشاره وکړي چې ټرین روان کا. هغه ټرین روان کې او سلو سلو روان دي. سوزن وویني په شیشه کې چې یو کس په بل کس باندې اټیک وکړو. هغه پلار ته خبره کول غواړي خو پلار یې ودې وي. انفیکټډ جینۍ په ټرین کې ناستې او د هغې حالات روړو خرابېدلو باندې شروع شي. سوزن راپاڅېږي او ځي واشروم ته او دلته هغه انفیکټډ جینۍ هم راپاڅېږي او د کسانو منځ له راروانې خو اچانک راپرېوځي او بېهوشه شي. د سوزن یو واشروم ته راشي نو هلته یو سړی ولاړ وي. هغه ورته وایي چې زما وایي په واشروم کې ده او د هغې به ټایم ډېر لګي نو ته مخامخ واشروم یوز کوه هلته لاړه شه. د نور خلک ناست او په ټي وي کې وویني چې د ملک حالات ډېر زیات خراب شوي او خلک په یو بل باندې اټیک کوي. دلته هغه انفیکټډ جینۍ خواله یو بله جینۍ راشي او کپټن ته کال کوي. دغه دوران کې هغه انفیکټډ جینۍ راپاڅېږي او د هغې نه پوره زومبي جوړه شوي او هغې جینۍ اټیک وکړي او په هغې باندې چک ولګوي او بیا راپاڅېږي او په بل هلک باندې هم چک ولګوي. چې خلک دا حال وویني نو خلک حیران شي چې دا څنګه چل دی چې د خلکو نه زومبي جوړ شوي نو خلک منډې کوي د یو بوګي نه بل بوګي ته اوړي. دلته شیف راپاڅېږي د خپل لور د کتو لپاره خو هغه مخامخ سهله ګوله ویني او هغې پسې ور روان شي. سوزن هم د واشروم نه راوځي او هغه وویني چې خلک منډې وهي او د خلکو نه زومبیز جوړ شوي دي او په یو بل باندې اټیک کوي یو بل خوري. شیف چې دا خل وویني نو هغه رامنډه کوي او خپل لور ځان سره والي او وتښتي. دی وایي څو کې دا یو کمال چې یو زومبي په بل کس باندې چک ولګي نو د هغه نه فورا زومبي جوړیږي. په دې وجه د ټرین د نیمې نه سیوا هلک په زومبیز کې تبدیله شي. د شیف لور اغوستي او منډې وهي خو دله مخامخ یو زومبي راشي. دی بیا هم د هغه زومبي نه ځان بچ کړي. دلته دا بل کس ولاړ او د ښځه د واشروم نه راوځي. د ښځې نوم وي شیلي. شیلي وویني چې یو کس په بل کس باندې چک لګولی دی او راګیر کړی دی. شیلي د خاوند ورشي او دا کس د هغه بل کس نه خلاصوي. زومبي په ده باندې اټیک شروع کړي نو دی هغه زومبي راټینګه کړي او په واشروم کې بنده کړي. خپلې ښځې ته وایي چې تښته. په دوران کې هغه نور زومبیز هم راپاڅېږي او دوی باندې رامنډه کړي. شیف چې د خپل لور بل بوګي ته راولي نو دی وویني چې څه کسان رامنډې وایي. دی وایي که دا زومبي دي نو دی ورپسې دروازه بنده کړي. چې پته ورته ولګي چې دا انسانان دي نو دروازه ورته واپس کولاوه کړي او رادننه یې کړي. دروازه لاک کړي چې زومبیز دننه رانشي. دلته د ټرین کپټن یې رانوکړي چې د ټرین به روان سټیشن باندې نه ودرېږي ځکه چې هغه سیف نه دی. ټرین چې سټیشن ته ورسي نو هلته یو خل وي. هلته هم زومبیز په خلکو رانښتي او خلک خوري او دا ټول ښار په زومبیز کې تبدیلی شوی وي. ټرین هم د زومبیز نه ډک وي. په ښار کې ځای په ځای دماکې شروع وي. دلته کپټن به دوباره بیا اعلان وکړي چې را روان سټیشن کې او موږ ودرېږو. هغه کې زموږ دپاره پولیسان راوښتلی شوي دي چې به زموږ سیفټي کوي. چې ټرین سټیشن ته راورسېږي نو هلته ستنۍ او ځای سیف ښکاري. نو دوی ټول د ریلګاډي نه راکوز شي او مخکې روان شي. دوی وویني چې ریلګاډي کې شاته چې کوم بوګي دي ټول د زومبیز نه ډک دي. دوی ټول روانې خو په زړه کې بیا هم دا یری چې دلته به زومبي وي. دلته شي یو بله لاره وویني او خپل لور ځان سره کړي او په هغه لاره ځي. هلته پس یو لیونی کس راشي. هغه ورته وایي زه تاسو په دې لاره ځم. هلته هغه نور کسان روان او په وړو کې لاندې کوزیږي. دوی لاندې وویني چې ملیټري ولاړ او هغې ټول نه زومبیز جوړ شوي. هغې هغې پسې ورپسې شي او په هغې باندې اټیک کول شروع کړي. د دې نه زیاتره کسان هم خوري. شیف سره بل کسو هغه ته مخامخ یو ملیټري افیسر ښکاره شي نو هغه له منډې ور وهلي شروع کړي. خو شیف ته کال راشي او ورته وویلی شي چې سټیشن سیف نه دی. بیا دې وویني چې په هغه آرمي افیسر باندې زومبي اټیک وکړو. شیف چې دا خل وویني نو دی منډه کړي د خپل لور سیټ ته. دلته چې په هغې باندې زومبي اټیک کوي نو د شیلي خاوند راشي او هغه ته بچ کړي. بیا ځان سره هغه کړي او وتښتي. دلته شیف زومبي راګیر کړي او خوري.
خو په وخت باندې یو ابوډا راشي او څادر پې ور واچي او شیب ته خلاص شي او وتښتي او کمرې ته ننوځي. هلته هغه نور کسان هم منډې وهي او نمبر ټرین ته خیږي او شاته ورپسې زومبي هم ورپسې وي. یوکي کسان تقسیم شي، څوک یو بوګي ته وخیږي او څه کسان بل بوګي ته وخیږي. دلته دا کنډکټر کپټن له اډر وکړي چې ټرین روان کا او ټرین روان شي. هلته شیو او د شیلي خاوند او څه کسان بیا هم ګیر وي. بیا اچانک زومبي شیشه ماته کړي او دوی پسې ورپسې شي. دی وویني چې ټرین لاندې روان دی نو دوی ورمنډه کړي او په نمبر ټرین ته وروخیږي. دلته کپټن په دوباره بیا اعلان وکړي چې دا ټرین به اوس صرف په ډایجون کې ودرېږي، بل یو ځای نه. هلته شیلي دي چې کوم بوګي ته راختي نو هغې ویني چې په بوګي کې دې سره زومبیز هم دي. نو دوی لاړ شي واشروم ته، په واشروم کې پټ شي. شیلي د خپل خاوند په سرنګو کې چې راشه موږ په 13 نمبر بوګي کې. شیلي د خاوند او شیب سلا وکړي چې موږ مخامخ ځو، د زومبي په مقابله کوو، هغې له به ځان رسو. نو دوی ځان تیار کړي او په زومبیز پسې ور روان شي او زومبیز راګیر کړي او زومبیز مقابله شروع کړي او د هغې بوګي نه بلې بوګي ته واوړي. خو په بلې بوګي کې هم زومبیز وي او په دې اټیک شروع کړي او دوی زومبیز ډېر زیات خراب کړي. خو بر وخت ټرین یو ټنل ته ننوځي او دا زومبیز ته بیا دوی نه ښکاري. دوی ته مقابله وشي او دوی د هغه ځای نه ځان وباسي. دلته دوی کښېني او دوی وایي چې موږ د بل ټنل انتظار کول پکار دي. چې بل ټنل څنګه شروع شي نو دوی زر لاړ شي او ځان هغه واشروم ته ورسوي. د واشروم ګیټ کولاو کړي او هغې سره میلاو شي. خو بیا ډایرکټ ټنل ختم شي او دوی په واشروم کې پټ شي. او بل ځای کې یو جینۍ راپاڅېږي او هغه نورو کسانو ته وایي که چېرته هغې راورسېدل نو موږ له پکار دي چې هغې ته ور کولاو کړو. هلته چې څنګه په دوباره بل ټنل شروع شي نو دوی ټول پټ په پټ راوځي او چوپ ته چپاتی د هغه ځای نه وځي. خو شیو او هغه بوډا بیا هم هلته کې پاتې شي. دلته شیو د بوډا ته ووایي چې زه له اشاره درکړم نو ډایرکټ به تښتې. په دقه دوران کې زومبیز دوی دا خبرې واوري او دوی پسې ورپسې شي. هلته هغه نورو هم دوی پسې ور بند کړی او ورته نه کولا وهي. هغه جینۍ ته یې په خوله باندې لاس ایښی. دلته د دوی دا ملګری د ور د ماتولو کوشش کوي. شیلي خاوند دا ور ټیټ نیولی خو یو زومبي هغه له په لاس چک ولګوي او اخوا دوی د ملګری هغه ور مات کړي. د شیلي خاوند یې شیب ته ووایي چې د شیلي خیال ساته او ځان سره یې بوځه او هغه شیلي ځان سره بوځي. او بیا زومبیز هغه شیشه ماته کړي او شیلي خاوند راګیر کړي او ویې خوري. دلته شیب بل سټ راننوځي او ور بند کړي. خو دا کسان د دې خلاف شي او دوی ته وایي چې دوی بوګي نه وځي او دې ځای نه ځي. دوی روان شي او اخواني بلې بوګي ته واوړي او دا کسان ورپسې په دوباره دا ور لاک کړي او ویې تړي چې دوی په دوباره دننه رانه شي. دوی سره په دې بوګي کې یو بله ښځه وي چې هغې ته دا کار ښه نه ښکاري. نو هغه پاڅېږي او لاړه شي او د زومبیز ته ور کولاو کړي او زومبیز په هغې باندې رانښلي. دا ټرین بل سټیشن ته راورسي نو دا کپټن وویني چې مخامخ ټوله پارټۍ خرابه شوې ده او ماته ده. نو دا کپټن په دوباره بیا اعلان وکړي چې زه بل ټرین روانولو وایم، که څوک په دې ټرین کې ژوندي وي نو هغه ټرین ته دې ځان راورسوي. په دې ټرین کې زړه بوګي کې 2 کسان نور هم ژوندي پاتې شوي. کپټن د ټرین نه راکوشي او بل ټرین د سټارټولو لپاره لاړ شي. دلته شیو او هغه نور هم د ټرین نه راکوشي. کپټن ټرین سټارټ کړي او د سټیشن نه یې راوباسي. هلته چې هغه 2 کسان کم بوګي پاتې شوي نو هغه یو ته وایي چې ته بار وګوره چې زومبي شته دی او که نه. چې هغه بار وګوري نو هغه هغه له دیکه ورکړي او په خپله د بوګي نه راوځي او بار رامنډې کړي. هلته شیف دی را روان خو مخامخ یو 2 ټرینونه وجنګېږي او هغې ته لاره بنده شي. دا کس په دوباره باندې ننوځي او بل سیټ ته دا ورک ماتولو کوشش کوي چې هغه سیټ ته وځي. دغه دوران کې ابل کس هم راشي او د پسې شاته زومبیز هم راشي او په دې اټیک کول شروع کړي او دې څه چې کومه جینۍ وه هغې باندې چک ولګي او هغه وخوري. خو جینۍ نه بل ملګری لاړ نه شي، هغه ورسره خواڅه کښېني نو هغه جینۍ نه زومبي جوړ شي او هغه بل ملګري باندې هم چک ولګوي. دلته چې را بل کس راوځي نو دی وویني چې مخامخ ټرین روان دی. نو دی ټرین پسې ورمنډې کړي او شاته د پسې زومبیز هم ورپسې شي. دی روانې منډه وهي خو هدف په ونښلي او دی را پرېوځي. کپټن چې دی وویني نو کپټن هم ورپسې راکوشي او زومبي راشي او دوی دواړه ګیر کړي. خو دا بل کس بیا هم پاڅېږي او منډه کې ولاړ شي ټرین ته وخیږي. دلته شیو او دا نور کسان د جنګېدلي ټرین نه لاندې ګیر شوي. نو شیو د ټرین نه په طریقه باندې راوځي او د نورو ملګرو ته وایي چې تاسو هم راوځئ. په دغه ټایم کې شیشه ماته شي او زومبیز ټول راوځي او دوی نه هغه بوډا کس ګیر کړي او دا نور ته بچ شي. دلته دا شیف د ټرین سیټ ته منډې وایي او د علاقې چې څونه زومبیز هغه ټول د پسې ورپسې شي. خو شیف ټرین ته ورسیږي او ټرین ته وخیږي او زومبي راشي د ټرین پسې ونښلي. خو شیف راشي هغې له ته ورکړي او دغه ټرین نه یې وغورځوي. چې شیف کیبین ته ځي ټرین د تیزولو لپاره نو کیبین کې هغه بل کس ناست دی او د هغه نه بلا جوړه شوي. هغه راوځي او په دې باندې حمله کول شروع کړي او بیا شیف له په لاس باندې چک ولګوي او شیف هم زخمي کړي او انفیکټډ یې کړي. نو شیف په منډه باندې شیلي راولي او بریک او اکسلیټر دواړه ورته وښیي او ورته ووایي چې کله موقع راشي نو دا بریک به ووهي او دا ټرین به ودرېږي.
او بیا د کیبین نه بار راوځي او د ټرین نه ودانګي او ځان مړ کړي او ټرین لاړ شي. بیا مخ د دې ته څه خراب ځای راشي، دی د ټرین ودرې او شیډي او هغه ژینې دواړه ترې راکوشي او مخامخ یو ټنل او هغه ټنل ته دواړه ورننوځي. ټنل نه هغه سیټ ته د آرمي او بیس وي. هغې دوی وویني چې یو دوه کسان را روان دي، نو هغې را منډه کړي او دوی ځان سره ریسکیو کړي او بوځي ځان سره.